د هغې نه بعد یو روز سوال کړی و، دا هم ډېر فایدهمند سوال و، ما ته ښکاري به دقه روز سوال دی. وایي چې جنازه کله سړی اوچته کي او د مړی په اوږو راغستی او د مړی درون نو بعض خلک وایي ګناهونه یې ډېر دي ځکه وایي څه دی درون دی. دا خبره څنګه ده؟ الجواب، زمونږ په شریعت کې داسې څه نشتي، او چې کله زه زمونږ شریعت وایم نو څه ته مطلب شو؟ قرآن او حدیث. قرآن او حدیث کې داسې خبره نشتي، نه د سلف صالحینو نه ثابته، نه صحابه کرامو نه، چې مړی ګناهګاري نو جسم به دروني او چې ښه سړی نو جسم به سپکي. دا نشتي. ها بعضو فقهاو دا خبره ذکر کړې ده، خو دې بعضو ته چې ووایي کنه دا بعض څه وایي، زمونږ دا بعض په دې ملک کې دا مولیان لکه مسله بیان کړي عوامو ته، وایي دا کار روا دی، فقهاو ویلي. عوام وایي بس دی، نور هغه ته څه دلیل وښیي بس دی. هغه غریب لکه د احود په شان غر راوړو تا ته یې کېښودو چې خبره چا کړې ده؟ فقهاو کړې ده. ایو ما کتو جوابونه ورکول خلکو له لایف جوابونه. مفتي صاحب وایي دا کار کېږي او کېږي، کتابونو دا مسله راغستې ده بس، کتابونو راغستې ده. څومره ښکلی دلیل دی، دې نه خو بل تا ته کوم دلیل وښیي؟ کتابونو راغستې ده. دا خو څه بیا مسلې بیانوي، دی هم بیانوي، دی په آخره کې څه وایي؟ کتابونو راغستې. کتابونو خو به راغستي، کتاب چې څه شی راویلي به دا به صحیح، فقها چې څه خبره وکړي لازم به دا صحیح. ګوره فقها جمع د فقیه ده، او فقیه پوهه ته وایي، مطلب په دین باندې پوهه. آیا هر عالم په پوره دین باندې پوه دی؟ الله وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تاسو ته علم نه یې درکړی شوی مګر لږ. څوک دعوه کولی شي چې دا پلانې مکمل عالم دی؟ نه. فقها مطلب پوهان خلک. و درته بعضو فقهاو دا خبره ذکر کړې ده، لکه یو فقیه تیر شوی دی ابو علي النجاد، د هغې نه چا تپوس وکړو دا جنازه چې سپکه یا درنۍ دي کې څه حکمت شته؟ نو هغه ورته وی که چېرته دا جنازه سپکه نو دا مړی بیا شهید دی. دا مړی بیا څه دی؟ شهید دی. اوس به ته څنګه معلوموي چې دا سړی شهید دی که نه دی؟ نو که جنازې چېرته سپکه و نو سړی څه دی؟ شهید دی. دا د دې فقیه خبره ده. دلیل څه دی؟ دلیل وی دا دی، وی الله وی چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. څوک چې الله په لار کې مړه شوي دي هغوی عام مړي مه ګڼئ، دا ژوندي دي. دا څه دي؟ ژوندي دي. نو وی ژوندی چې هغه صحیح اسپکي، نو مطلب دا چې دی ژوندی دی. دا خپل دلیل ذکر کړی، ځان نه د کوم ځای نه خبره راته وکړې ده دا به شهید دی او دا به اوس که دا مسلې دي پیدا کړی دا نري چې څومره وي ټول به شهیدان وي او دا غټ پکې لاړو تباه شو. کوم چې درونې بدلې یو بل خلک به وایي چې د ګناهونو پیټ یې راوچت کړی دی، روان کړی، او کوم چې د بدن نه کمزوري یو خلک به وایي شهید و، خوش قسمت و، ځکه چې ژوندی و. دلیل څه و چې ژوندی و؟ بدن یې سپک و. نو د ژوندي نه مراد د فقیه ته دا هم ویل پکار دی چې د ژوندي نه مراد دغه ژوندی هم نه دی. الله وایي دوی د عامو مړو په شان مړي مه ګڼئ، نور خو مړي دي. یو سړی دی په جهاد کې سر ته په توره ووالی شو، دی څه شو؟ مړ ورته نه وایي؟ مړ څه ته وایي؟ چې روح د بدن نه وځي، د ده نه ووته که نه ووته؟ الله دا نه وایي چې ده ته مړی مه وایه، مړی خو هغه دی، خو داسې مړی ورته مه وایه لکه څنګه چې دا نور مړي دي. او که ژوندی دی نو کوم ځای کې ژوندی دی؟ برزخ کې ژوندی، دلته خو نه دی ژوندی دنیا کې. نو دا خبره که بعضو فقهاو ذکر کړي د کمزورې خبره یې کړې ده. نو الحمدلله داسې قسمه خبره په شریعت کې نشتي. په مړو باندې بدګمانیانې مه کوئ، دا د بدن پورې خبرې. لکه مثال کې یو سړی دی
کمزوری د بدن نه جنازه به لازم سپکوي. یو سړی د بدن نه غټ دی جنازه به صحیح درنه وي. نو دا قسمه خبرې دا پالتو خبرې دي. پالتو زموږ د پښتانې کوي یاره یو خوش قسمت او جنازه وي څه وه سپکه وه. ها نو کېدای شي بعض ورته دا دغه ذکر کړی چې سپکه په دې ځکه چې ملایک ورسره رواني او بعض چې بې راشي د جنازې نه مړی کې توبه الله توبه چې ګوره څه به یې کړي وي سم داسې لکه ګټ چې د اوچت کړی وي روان کړی دي. نو په بړو باندې بدګماني نه دي پکار. تا ته پته ولګېده سړی درونو به د ګناهګار دی چا وي. د مړي معامله د الله سره ده. اعمالو ته موږ ګورو دنیا کې څه کردار و ښه سړی و بس زموږ د الله نه امید دی الله به یې وبخي. ګناهګار و ډېر نو بخانه وله غواړو که چېرته عقیدې د توحیدي او یریږو پې د عذاب نه. خو د چا په باره کې فیصلې نشو کولی چې بس دا جو بس ګناهګار و دا جو ښه سړی و دا بد سړی و والله اعلم. ښه دا یو ورو سوال کړی دی وایي د دې ماښام منځه نه بعد 6 رکعته مونځ کول د دې څه فضیلت شته که نه. ګوره دا مسله ما مخکې مې یو څو پیرې ذکر کړی دی. جواب د مسلې دا دی چې د ماښام د منځه نه بعد سنت څو دي 2 رکعتې. دا د پیغمبر اسلام نه ثابت دي. دا 6 رکعته نفل د ماښام د منځه نه بعد د دې په باره کې یو روایت راغلی دی لکه حدیث کې راځي من صلى بعد المغرب 6 رکعات. چا چې د ماښام د منځه نه بعد 6 رکعته مونځ وکړو لم يتكلم فيما بينهن بسوء او د دې 6 رکعاتو په منځ کې څه غلطه خبره ونه کړي عدلن له بعبادة 12 سنة لکه د چې 12 کاله د الله بندګي وکړه. خو دا روایت کمزوری دی سندن دا روایت کمزوری. امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی خو سند یې صحیح نه دی. دغه شان نور هم داسې حدیثونو کې راغلي فضایل د دې 6 رکعاتو یا د ماښام د منځه نه بعد د نفلي عبادت خو هغه کمزوري دي. خو دومره ده چې دا خبره ثابته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ماښام د منځه نه بعد نفلي مونځ کوه. دا ثابته ده. لکه حدیث کې راځي امام احمد راوړی حذیفه رضی الله عنه وایي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالم جومات ته فصلیت معه المغرب ما ورسره د ماښام مونځ جمع سره وکړو. وی کله چې مونځ ختم کړو نو بیا ودرېدو ځان له مونځونه شروع کړو هغه سنت یې وکړو نفلي مونځ یې کوو فلم یزل یصلي حتی صلى العشاء تر دې چې د ماسخوتن د مانځه ټیم شو. دغه شان د صحابه کرامو نه ثابت دي. امام ابو داود رحمه الله دا روایت راوړی د انس بن مالک وایي چې د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی به د ماښام د مانځه نه بعد د ماسخوتنه پورې څه کول نفلونه به یې کول. نو دا ښکلی وخت دی د نفلونو دپاره. د ډېرو صحابه کرامو نه تابعینو نه امامانو نه ثابت دي چې هغوی به دې ټیم کې نفلي مونځ کو. نو مستحب ده چې سړی د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې نفلونه وکړي خو عادت به وله نه خاص کړي. مسله په عادت کې ده. 6 رکعاتو دا خاصیت او فضیلت دا نشته. یو سړی 12 رکعاته به لازم کې او 6 به کې نه چې څومره کولی شي کوه 2 کې 4 کې 6 کې 10 کې 6 کې هېڅ خبره نه ده. ها د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې زه یو کمپنۍ کې کار کوم نو یې کله نه کله زه داسې وکړم چې کم چې سامان زه استعمالوم د هغې نه بعض ځان سره کور ته ویسم یا ملګرو له لکه پاڼې چې هغه په پرنټر کې استعمالیږي کمپیوټر کې پې لیکل کېږي یا پینونه یا سټیپلر یا بل څه شی نو یې د ځان دپاره ویسم یا یې ملګرو ته هدیه کړم. نو یې کله د مشر نه تپوس وکړم مدیر چې منیجر چې هر څوک چې د هغه نه تپوس وکړم نو کله راله اجازت راکړي او کله اجازت رانه کړي زه یې دقې شان ویسم او کله بغیر د اجازت نه ویسم. نو زما دا کار څنګه دی او که چېرته دا دوی کچرې ته ګزاري او زه یې راوالم نو بیا څنګه دی؟ الجواب نه دی جایز یو کس له که هغه د کمپنۍ سره کار کوي که هغه د ټیکهدار سره یي که هغه په دوکان کې هر چا سره یې چې دی خاص د دې کمپنۍ د دې شریکې د دې دوکان د دې مالک کوم سامان چې هغه ټاکلی
د دې کار دپاره دی د دې ادارې دپاره دی دا د استعمال کې د خپل خاصو اغراضو دپاره دا نه دي جایز ځکه چې دا ته پردی حق خوري بغیر د اجازت نه پردی حق خوري بغیر د اجازت نه دي جایز وی ما ته جي دغه وی منیجر چې وایله دې کې بیا بله مسله ده څه منیجر خو دې مالک نه دی ها که هغه ته مالک اجازت ورکړی چې صحیح ده که ته چاله اجازت ورکړې بیا صحیح خو ځان له هلته نه وکړی دی او ځان له ذمهواریانې دي ور ما ته د بعضو خلکو باره کې خبرې را رسېدلي د بعض ګوره کمپنیانو کې کار کوي چې څه له مخې له ورشي مال غنیمت دی وایي د یو شي به دنه الله تپوس کوي د یو شي دا څه چې ستا سره خواوشا کېږي که هغه هر قسمه آلات دي دی تا له دې دپاره درکړي چې ته به دا د دې کمپنۍ په دې کار کې استعمالوې الا دا که تا ته اجازت میلاو شي چې ځان له ویسه یا ویسه که ځان له استعمالوې که چا له ورکوې بیا صحیح شوه او یا یې که کچرې ته ګزاري ځکه چې کچرې ته ګزار کوم مطلب دی چې ضرورت نشته نو که ته دغه رایلې او استعمالوې بیا هېڅ خبره نه خو د دغې نه بغیر نه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح الجامع کې دا روایت دی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه د یو مسلمان مال ستا دپاره حلال نه دی مګر چې د هغه نفس پرې راځي او نفس خو هغه په دې نه راځي کېږي تا ته تپوس نه دی کړی تا ته اجازت نه دی اخیستی اوس یو سړی کمپنۍ کې کار کوي او پیچکس ته ورسره په لاس او جیب ته ور واچوي هسې هم دلته ډېرې پیچکسې پرتې دي څه وخیل نو خو ډېرې پرتې دي یا بعض د ځان سره جیلې لکه د بجلۍ کار کوي او تارونه ډېر پراته دي دا یو بنډل ته ویسه هسې هم ډېر دي بعضې بیلټیانې کې خو ډېر سامان نه ځي کنه الله نه یره پکار دی اوس موږ په هغه خبر خو پرده نشو راچولی چې حقیقت که موږ ته معلوم دی شتي بګي داسې خلک چې هغه د الله نه نه هېرېږي په دې مسله کې نو چې څه مخې له ورځي بیلټۍ له روانې بیلټۍ له تیاره وه څه په کمپنۍ کې مخې له رالو څه دغه مړی وایي دا موږ چې هلته کار کوو دا ښکلی دی ته چې هلته کار کوې ته په هغې پیسې اخلي ته کار په دې نه کوې چې مخې له څه شی درځي د هغې صفایي کوه تا سره دا عقد خو نه دی شوی چې دلته کار کوو چې څه دې مخې له درتلو هغه بوجۍ ته اچوه تا سره خو عقد دا شوی چې ته به دا کار کوې د میاشت په اخر کې به دا تنخوا میلاویږي بس نور چې کوم سامان دی دا د هغوی دی ستا خو نه دی د الله نه یره پکار ده دا یو ورو ډېر ښکلی سوال کړی ډېر خوندور وی په دې خبره موږ پوه شوي یو چې پنسي کپړه د نارینه دپاره د ګیټو نه کته دا ناروا ده خو وی کله داسې وشي چې لکه اوس ما وی د پنسي وی زه د ګیټو نه بره ساتم او سړی داسې لږ کوږ شي یا ټیټ شي نو د پنسي بیا د ګیټو نه راکته شي نو په دې مسلې مې پوه کړه لکه په دې نه یم پوه چې دغه ټیم کې خو دا راکته کېږي دا به هم ګناه او نن سبا خلکو دا خبره داسې معمولي ګڼلې ده دا پنسي د ګیټو نه بره ساتل الجواب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې ثابت دی په صحیح بخاري کې روایت ده ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار د ګیټو نه چې لاندې کومه کپړۍ دا ګیټې په جهنم کې دي اوس که دا پنسي دي د پرتوګ د پینټ که لنګ دی که ثوب دی که هر شی دی خو د نارینه دپاره د ګیټو نه را کته کول دا نشته او چې کله موږ دا وایو چې د ګیټو نه را کته کول مطلب دا چې د ګیټو پورې څه خبره نه ده او ګیټۍ پکې هم دننه راغلي ګیټۍ پکې هم دننه راغلي ځکه چې حدیث کې ما اسفل من الکعبین د ګیټو نه لاندې ناروا دي بیا حدیث کې دا هم راځي امام احمد راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الازار الی نصف الساق
لنګ د نیم پړکي پورې یا د نیمې پنډۍ پورې دی یا د ګیټو پورې دی او د دې نه لاندې چې به کې هېڅ خیر نشته یعنی زیات نه زیات که برکې کوم ځای پورې دی نیمې پنډۍ پورې یا نیم پړکي پورې بس هغه د پړکې وي بس پنډۍ وي لاندې اخرنی حد کم یو دی ګیټۍ د ګیټو نه لاندې د چا دپاره ښځو دپاره نن سبا ښځو چې دی نو بره کړي دي او دا بعضې په ځان پسې راکاږي صفایانې پې هم کوي درو او دا بعض سبحان الله چې کیني که نه زموږ خو لیدلي دي بعضې د مجلس کې کیني سي معمولي خپۍ دي چې ښکاره شي ژر به بیا پنسلۍ سره راکښته کړي لکه سړی ته د دې ګیټو نه بره پنسۍ ساتل د سنت طریقه ده واجب دي واجب بره کول دي اوس کې ته نیمې پنډۍ پورې اوچتې که راکښته کوې که ګیټو پورې رارسې دغه بیا بله مسله ده خو واجب دا دی چې ته د ګیټو نه بره کړي یا ګیټو پورې کړي دا واجب دی او نارینه په دې ثبت خو نه ښکاري بلکې په دې ښکلی ښکاري نارینه په دې باندې ښکلی ښکاري ډېرور ښکلی سوال کړی کله سړی ټیټ شي یا کوږ ووږ شي دا پنسۍ راکښته شي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر دا خبره وکړه وی الله به هغه چا ته نه ګوري د قیامت په ورځ چې څوک د تکبر د لاسه خپل جامه په ځان پسې راکاږي ابوبکر صدیق یا رسول الله کله نه کله زما دا کپړه او طرف د لنګ دا کله نه کله دغه شی اچانک رانه لاړ شي کته یعنې ما اوچت کړی خو بیا وښویږي زما مقصد دغه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه وي ته به کې نه داخل دا خو د هغه چا دپاره دی چې څوک قصدن دا کار داسې کړي نو اعتبار ورسره دی اعتبار هغه حالاتو له دی چې ته پکې ولاړې یا روانې پوه شوې اعتبار سره دی یا ولاړې یا روانې ناستې له رکوع له کږېدو له ټیټېدو له په دې له څه اعتبار نشته لکه اوس یو سړی ناست دی او کپړې پنسۍ د ګیټو نه کښته تللي دي د حدیث کې دغه خلک نه دي مراد وایي دوی دپاره نه یو سړی رکوع له لاړ او کپړې په ګیټو له پاسه کښته شوتې هېڅ خبره نه اعتبار څه لري چې دی ودرېږي دی څنګه ښکاري او چې دی رواني دی څنګه اعتبار دغه دی اعتبار بل حال لا نشته او دې مسلې اهتمام پکار دی نن سبا خلکو پکې تساهل راویستی دی دین یوازې په دې کې دی دا هم ناشنا خبر راوتې لکه چا ته څه دینداري وې نو تا ته څه وایي دین یوازې دې کې دی نو دا وایه دین یوازې دې کې نه دی خو دا په دین کې دا مسله عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله په چړو باندې ووهلی شو او د هغه نه د وینه روانه او د جسم یې سوری سوری شو او دغه ټیم کې یو ځوان تېرېدو ځان پسې کپړه راښکوده عمر بن خطاب ورته ویله کپړه اوچته کړه نو دا مسله به وړی چې په دغه وخت کې ورته هم د هغه پام دی غټه مسله ده نو دا د دې مسلې جواب و په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله پر روان درس کې به د باقي سوالات و جوابات کو الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين